شکیبا له پوهنتون څخه رخصت شوی او خپل کور ته راغلی. الله دادم په بیلابیلو بانو غواړي چې کوز کلي ته لاړ شي او د شکیبا دیدن وکړي. له بلې خوا نرګس له شکیبا سره د الله داد په هکله کیسې کوي. راځئ ډرامه واورو چې شکیبا د الله داد په هکله څه اوري. څنګه ساړه دي، د هر څه څومره ګډوډ پراته دي. یو غړپ اوبه کور کې نشته. شکیبا څنګه په چوتره کې ولاړه یې لکه چې د واورې سیل کوې؟ د څه شي سیل نه کوم نرګس ورېندارې، منګي کې مې اوبه کتلې، سهارني لوښي ټول خیران پراته دي، په کور کې اوبه نشته. خو ساتل در سره واخله، په منډه له نله اوبه راوړه. اوبه به راوړم ورېندارې، خو نه پوهېږم چې لار له واوره پاکه شوې که نه. داسې نه چې کوم چېرته وخوهېږم او خدای مه کړه لاس یا پښه به مې ماته وي. ځه بېغمه نل ته لاړه شه، د تا لاره هېڅکله له واورو ډکه نه وي. هغه څنګه ورېندارې؟ تر څو چې ته نازولې خبرېږې، یو چا به وختي هغه لاره لکه ورغوي درته پاکه کړې وي. نه به واوره وګورې او نه یخک. خلک ټپه کوي چې باران که اوري و دې اوري، واورې دې نه اوري چې لارې بندوي نه. خو ستا لاره واورم نشي بندولی. سمه خبره وکړه ورېندارې، ولې ټوکې کوي؟ خو همدا سمه خبره ده چې واورم ستا لاره نشي بندولی. ښه بس پوه شوم. سمیع الله یا ګلخان لالا به لاره پاکه کړې وي. نه بابا، سمیع الله د چرګانو د فارم واوره پاکوله او ګلخان هم تر څو چې ځان خوځه و، هغه ځوان وختي د تا د تګ غمه خوړلې وه. ورېندارې دا نو څه رقم خبرې کوي؟ ته څوک یادوي؟ بس دومره نښه به درکم چې کور یې په بر کلي کې دی، خو هغه ځوان د کوز کلي لارې پاکوي. ورکې که نرګس ورېندارې، داسې خبرې مه کوه. هر چا چې پاکه کړې په ما یې څه؟ په تا یې څنګه څه شکیبه؟ د الله داد له زړه ښه خبره یې. هغه په دې ساړه کې لارې درته پاکوي او ته ځان نګاره اچوې. ستا ټوکې نه ختمېږي ورېندارې. ښه نو لاره چې پاکه ده، زه ځم چې له ناله اوبه راوړم. تاته دې ویلی شي د ولسوالۍ بازار ښایسته خانه پوردل خانه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ناظره ستړی مه شې، صاحبه مهربانه راځه په دغه پټو کښېنه چې دمه دې جوړه شي. دا به څه کوې؟ تاته دې ویل شي دوکان ډېر په کش او زور کې روان دی. ته ودرې چې دا نوکانو ته مې وګورم چې له خیره سره له نظره نه شي. وی له پخوا نه ماشاءالله ډېر ډکو ډکو دی. صاحبه مهربانه دا خو د پردل خان دوکان دی. وروره ګله له غټو غټو مغازو سره راشه درشه کوم. هر څومره سودا چې په کار وي په تشه خوله یې راکوي. تاته دې ویل شي پوهېږم زما سوری در باندې لیدلی. صاحبه مهربانه لکه چې د خالۍ شمال بیا په پوزه لګېدلی او راغلی چې پخوا غوندې ډېره سودا یې وسې. امر کوه وروره ګله پردل ټول دوکان درته راټول کړي که نیم؟ نه بابا، خانې خلاصه شوه. تاته دې ویل شي راغلی یم چې پور مې راکړي. پور؟ د څه شي پور صاحبه مهربانه؟ لکه چې ټوکو ته دې زړه شوی. ای ټوکي ته اوس دومره شې چې ما ته پیسې په پور راکوې؟ ټوکې نه کوم. هله زر کوه. تاته دې ویل شي پیسې راوشمېره چې خان صاحب په تمه دی. غلی شه ټوکې مه کوه. راغلی چې د ولسوالۍ بازار دوکانداران دوبه کې او په ټوکو خپل جیب له پیسو ډکې. که څنګه صاحبه مهربانه؟ ګوره پوردله نور مې مه ځوروه، قربان دې شم. تاته دې ویل شي نغدې پیسې راکړه چې سرور خان د شرندې ګټه رانه غواړي. اوس نو ښه شوه. پکه ادا د لا بله سپکه. په کومه لار چې راغلی بېرته لاړ شه. پیسې په خوب کې وینه. یو پیسه دې نه راکړې او نه یې در کوم. پوه شو صاحبه مهربانه؟ وی عاطفې ورېندارې، ولې د ځان په زحمت که؟ راځه کښېنه، ناروغه ښځه یې، فایده دی چې ما درته چای راوړی و. د چی شي زحمت ګلالې خوري؟ چای تیار دم و
یوازې مې پتاسې او پیالې ورسره راواخیستلې. شکر چې په خیر مې بیرته روغه ولیدې عاطفې. خو په ځان پام کوه، درانده کارونو ته ګوتې مه وروړه. پرېږده چې په خیر رګه روغه شي. له پخوا ډېره ښه شوې یم ګلالۍ. خدای د ښاپېرۍ سره ښه وکړي. خوارکۍ مې درانه کار ته نه پرېږدي. ښه کوي. د شیطان غوږونه د کانوي ښاپېرۍ ډېره ښه ښځه ده. رښتیا خیر اوسې ګلالۍ خورې. عاقلې سره د ځان په زحمت کړی و. د مکتب ستونزه دې ورته حل کړې وه. عاقله مې ورېره ده خورې، لکه خپل اولاد راته ګرانه ده. که زه مکتب ته نه وم تللې نو څوک به تللی وی؟ پوهېږم، خدای دې بې درده که خورې. عاطفې، د عاقلې د امتحان نمبر یې څنګه شوې؟ رحیم خوارکي ډېر زحمت وښکه. بیرته یې د عاقلې ورقه راوباسله او هغه لمبرې چې د معلم له هیره وتلې وې بیرته یې عاقلې ته ورکړې او هغه کامیابه شوه. شکر زه شکر، زړه مې ټول شو. عاطفې، خدای دې تا په خیر جوړه کړي. رحیم او اولادونو ته دې د کیمیا بوټی یې. کور بې تا بد معلومېدو. که ته ونه اوسېږې ورور او ورېرې مې سپېرې میرې ښکاري. عجبین ګلې، وی تا ته دې ویل شو ښه ده چې په کوټه کې. څه دې راته ویل؟ نه، څه مې نه ویل. چې څه دې نه ویل؟ په تاخچه کې څه شی لټوې؟ لرې د له مخې دلته مې په تاخچه کې یو شی لیدلی و، هغه مې لټاوه. ناظره، د تاخچې شیان مه ګډه وډوه. هره ورځ یې شنې او بیا زه یو ساعت لګیا شم بیرته یې سموم. دا دې تا ته دې ویل شي پیدا مې کړه. لرې د له مخې دغه دوا مې لټوله، ښه شوه چې پیدا شوه. د ګولۍ په پاکټ څه کوې ناظره؟ لرې د له مخې د ناظر ګل د سر خوږېږي. د دې نه چې یوه ګولۍ واچوم د سترګو په رپ کې به مې خوږ تېکړه وکړي. ناظره، ته پوهېږې چې دا دوا د څه شي دپاره ده چې خولې ته یې اچوې؟ معجبین ګلې، په نورو پسې سر مه خوږوه. دا هر شي چې وي لرې د له مخې ناظر ګل دې پرې رغېږي، غم یې مه کوه. د خدای ساده ګله، دا د ناس د خوږو ګولۍ دي. پام چې خولې ته یې وانچوې. تا ته دې ویل شي هېڅ پروا نه لري. که د نورو د نس خوږ غلی کوي، د ناظر ګل به دې د سر خوږ ورسره غلی شي. یاره، زه چې پوهېږم د سر د خوږو خبره نه ده. سهار خورکه روغ د کوره ووتې، خامخا د بیا کوم جنجال جوړ کړی. یاره معجبین ګلې، په رښتیا چې ستا نه یوه خبره هم نه پټېږي. تا ته دې ویل شي سرور خان چې کله ولایت ته تللی و، بابا اسلم د ژرندې د مزد پیسې ماته راکړې وې. خو چې تا ته یې درکړې، اوس یې بېرته په سرور خان وسپاره. هی تا ته دې ویل شي په سرور خان به مې سپارلې وې، خو اوس مې په لاس کې را سره نشته. هغه مې دوکاندار پوردل ته اسانه ورکړې، خو پوردل ظالم چالباز او دوکمهر بني آدم اوس پې منکر دی. هغه دی وی دا د لا بله خوشحالي. که د پوردل نه د پیسې واخیستی شوی، خو دغه ځای دې نښوي. معجبین ګلې، له خیره سره داسې مه وایه. ناظر ګل دې داسې یو زورور او لرې د له مخې زړور بني آدم دی چې پوردل به درته له مرۍ ونیسم او پیسې به ترې وصول کړم. پوه شوې او که نه؟ اوهو، دا خو لالباز دی. صبر چې غږ ور وکړم. لالبازه؟ وایه لکه لالبازه، تا ته وایم. څه وایې پلاره؟ دا دې در روان یمه. لږ زر راځه. ولې پښې در پسې څخېږي؟ پښې نه را پسې څخېږي. څه دې ویل پلاره؟ په دې کراچۍ کې د تش بوتلونه ولې بار کړي؟ چا درته ویله چې چېرته یوسه که څه؟ نه، یو ملګری مې دی، دلته په بازار کې دکان دی، د هغه سره دا بوتلونه وو. نو کور ته یې وړې که څه؟ کور کې خو به ورته حاجت نه وي، او که ته وایې نو یو څو به کور ته م یوسمه. چې کور ته یې نه وړې نو خرڅولو ته دې لکه چې بار کړي. نه بابا، دا خوشي بوتل نه څوک اخلي. نو بیا خو به دې له دوکاندار نه اخیستل که نه؟ اخوا به دې په ډیران کې ګزار کړي وای. پلاره، دا د مجید دی کار وړمه. مجید له کومه شو؟ هغه خو کوم بهر ملک ته تللی. ته ښه وایې،
مجید بهر ته تللی خو مېرمن او بچي لا همدلته دي او ته خو خبر یې چې شازیې د روب جوړولو کارخانه جوړه کړې ده. زه اوس دا بوتلونه وروړم چې له روب او اشارو څخه یې ډکي او بیا په بازار کې خرڅ کړي. دغسې خپل کور خو دې داسې ګل ګلزار که چې اوس د شازي غم اخیستی. تا ته څه چې هغوی ته د کراچۍ ورباره کړې؟ زم له دې وروسته له شازیې سره د روب جوړولو په کارخانه کې کار کوم پلاره. د هغې بوتلونه به تر دکاندارانو رسوم. څه دا څه په ګډو وډو سره ویلې کلال بازه؟ ګډې وډې به ولې پلاره؟ بس ډېر روزګار وګرځېدم. ښه ده اوس مې یو کار پیدا کو. له دې کار نه تېر شه. غوږونه دې خلاص کړئ چې نور له ښځو سره کار کول بند کا. نه شرمېږي چې له ښځو سره کار کوي؟ زما شمله په ځمکه مه وهه. دا ته څه وایې پلاره؟ زه په دې کار باندې ویاړم او ته وایې چې په ما شرمېږي؟ زه ښه درته وایم نور به د شازۍ له کارخانې سره کار نه کوي. پلاره داسې نه کېږي. ما له هغې سره لوز کړی چې د روب بوتلونه به بازار ته وړم. اوس له خپل لوزه نه ګرځم. وایم څه چې درته زه وایم هماغسې وکړه. پلاره دا خبره دې نشم منلی. زه ځان ته حلاله روزي ګټم. له ښځو سره کار کول هیڅ عیب نه لري.